غټوالی خو دې کې ډېر ښکلی علاج دی د زنانو، بلکې د زنانو چې کوم علاج دی کې هغه په بل هېڅ کې نشته، څومره چې هومیوپیتي کې دی. کوم چې ایمینوریا، ډسمینوریا یا لیکوریا شو د فیمیل ډیزیز دی که نه، د هغې نه پس چې کله مریض له موږ ټریټمنټ او میډیسن ورکوو، نو هغه میډیسن موږ بیا داسې طریقې سره تیار کړو چې هغه الله پاک ډېر ښکلې شفا ورکړي او هومیوپیتیک کې ماشاءالله ډېر 100% د فیمیل ډیزیز چې کوم دي د هغو علاج شته. دې نه علاوه د ګردې چې کوم ګردې کاڼي دي یا د ګردې کې شګه ده یا پکې زخم دی ګرده کې پړسوب دی، د هغې لپاره هم په دې هومیوپیتي کې ډېر ښکلی علاج دی. د ګردې بیماران چې کوم دي کوم موږ میډیسن ورکړي دي هغه الله ټیک کړي دي په ښایسته طریقې سره، هغه موږ به د لیزر مشین سره ګورو، بیا چې څه انفیکشن یا هغه طریقې سره موږ علاج دې له مریض لګوو. د معدې علاج کوي، معدې سپیشلیست دي، نو زه هم چې د معدې علاج کوي یو ځای کې هم نشته، خو دلته شته. وجه معدې مثلا ارچاته ده، وجه دار ته وایم ګوره چا د اکثر زړه خرابېږي که نه، اتروي ترې اوبه خولې ته راځي که نه، مطلب په معده یې بوجي که نه، هغه اوبه چې سکي هم پرې پاتې لګي. نو زموږ دا ملګري دي دوی دا سټور کولاو کو اوپننګ نن وشو ماشاءالله سره، او زه یم چې په پوره پاکستان کې چې په پوره ورلډ کې به د دې په شان علاج څوک هم نشي کولی. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربا ملک شاذیب. ګرانو عزتمندو کتونکو، دا وخت مونږ ولاړ یو په نوشهره روډ باندې رشکې انټرچینج سره نږدې او باب مردان ته مخامخ نیرغاړه ده، ای باندې نن د ضیا مشوانی هومیوپیتیک کلینیک افتتاح وشوه، ایله راغلیو ورځو هی طرف ته او سره خبر تر کو د موقع باندې مونږ سره اوسېږي. جی ګرانو عزتمندو کتونکو، اوس موږ دلته رالو، ما سره دا وخت چې کوم دی ضیا مشوانی هومیوپیتیک ډاکټر صاحب موجود دی، یوې سره خبر ترې کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ټول نه مخکې جی موږ تاسو ته په خپل فورم کې هرکلی وایو. جی مهرباني، ستاسو ټول ټیم ډېره مننه، الله مو قدر وکړه. جی موږ د خپل کلینیک افتتاح دلته وکړه، 7 سال زموږ بل ځای کلینیک و، د هغې نه پس اوس موږ نوی افتتاح دلته د هومیوپیتیک کلینیک ده، او دې سره به انشاءالله موږ د دې نه پس موږ سره یو کمپیوټرایز مشین دی، په دې باندې موږ د مریضانو ټریټمنټ د سر نه تر خپو پورې ټول د مریض چې کوم دغه بیماریانې دي، د زړه بیماریانې دي، د شوګر دي، بلډ پریشر دی، داسې ګردو بیماریانې شوې د معدې ټول ډیزیز په دې کې راځي. دې ټول موږ په ښکلې طریقې سره په کمپیوټرایز مشین باندې چک کوو او په هغې دې ټریټمنټ هم بیا کوو هومیوپیتیک میډیسن سره، او ډېر کامیاب طریقه د هومیوپیتیک میډیسن. څومره وخت وشو دا نن هم سټارټ واغستو که نه؟ موږ نن ابتدا ده انشاءالله، اور 7 سال بل ځای کې کلینیک کړی و، دلته هم تاسو کوم ځای کلینیک و؟ مخکې زموږ باغبرآباد کې جی کلینیک دی، اوس هم هغه شته بهلحال، دلته هم انشاءالله هغه هم دی که نه. جی موږ د معدې علاج کوو، د معدې چې کوم بیماری نه پیپټیک السر شو یا ډیوډینل السر شو، د معدې تمام ډیزیز چې کوم دي پړسوب شو، معدې سر ته بوج وخیږي که نه، دا ټول علاجونه په دې هومیوپیتیک کې کېږي او په ښکلې طریقې سره کېږي، او موږ په دې انالایزر مشین سره د مریض هغه کوو، چک کوو، بیا به هغې نه پس تر هومیوپیتیک میډیسن ورکوو، او انشاءالله چې کوم مریضانو ته موږ ورکړي خدای ټیک کړي او په ښکلې طریقې سره ټیک کېږي. دې نه علاوه د ګردې چې کوم ګردې کاڼي دي یا د ګردې کې شګه ده یا پکې زخم دی ګرده کې پړسوب دی، د هغې لپاره هم په دې هومیوپیتیک کې ډېر ښکلی علاج دی. د ګردې بیماران چې کوم دي کوم موږ میډیسن ورکړي دي هغه الله ټیک کړي دي په ښایسته طریقې سره، هغه موږ به د لیزر مشین سره ګورو، بیا چې څه انفیکشن یا هغه طریقې سره موږ علاج دې له مریض لګوو. تاسو د مریضانو نزدیک نه راځي هومیوپیتیک؟ دې له هومیوپیتیک له ماشاءالله اوس د هومیوپیتیک ډېر اډوانس لاړو او ډېر ښکلي میډیسن دي، د سایډ افیکټ هم نشته دی، لکه نقصانات د دې نشته دی، چې چا هم استعمال کړي دي کار یې ښکلی کړی دی او نقصان په بدن کې نه ورکوي، د هومیوپیتیک میډیسن دي که نه. اور د دې نه اخوا چې کوم دا د زړه بیمارانو لپاره هم دې ډېر ښایسته علاج راوتی دی د هومیوپیتیک کې، شوګر لپاره هم پکې زبردست علاج دی، لکه د بدن چې څه بیماري دي هغه ټول علاج دی، ډېر ښکلی علاج کېږي هومیوپیتیک. شته که نه نن سبا زیات توره چې کوم دی؟ جی بالکل جی، د غټوالي خو دې کې ډېر ښکلی علاج دی د زنانو، بلکې د زنانو چې کوم علاج دی کې هغه په بل هېڅ کې نشته، څومره چې هومیوپیتي کې دی. کوم چې ایمینوریا، ډسمینوریا یا لیکوریا شو د فیمیل ډیزیز دي که نه، یا بانجپن شو، د دې ټول علاج په هومیوپیتي کې ډېر په ښایسته
خاصه طریقې سره کیږي او بیا به دې اول خو موږ به مریض په دغه ټریټ کوو کنه ماشين باندې ګورو نو دا غینه پس کله مریض لمن ټریټمنټ نو میډیسن ورکو نو هغه میډیسن موږ بیا داس طریقې سره تیار کوو جګه الله پاک دې خپل شفا ورکړي او هومیوپیتیک کې ماشاءالله ډېر 100% د فیمیل ډیزیز چې کوم دي دغه علاج شته منجن محمد نن بلا ماشومان دغون شي دي السلام علیکم شاذیب صاحب ډېر زیاته مننه دا کوم تاسو د ټیم د صادق صاحب چې را لیدل دا د باب خیبر چې کوم دی ویلکم ټو مردان دی سره خوا کې چې کوم دی یو سٹور کولاو شو چې هغه چې کوم دی میډیسن دا بالکل او سپیشل چې کوم دی د معدې علاج کوي معدې سپیشلیست دی نو زه هم چې معدې علاج په یو ځای کې نشته خدل تشتا وجه مېدی مثلا ارچاته ده وجه دار ته ما ګوره چا دا اکثر له خرابېږي کنه اتروي تری بخل راځي کنه مطلب په مېده بوجي کنه هغه وبچس کیام په پدې لګي نو زموږ د ملګری دی دا سٹور کولاو کو اوپننګ نن مشو ماشاءالله سره او زم چې په پورا پاکستان کې چې په پورا ورلد کې بر دي په شان علاج سو کم نشي کولای بالکل مناسب ریټ سره او کم دام سره او خو بهترین علاج بل کوي مثلا تاسو به کسل غلطه سم د سٹور کې کنه جی دا خو زمونږ تر زوی دی دا ډاکټر صاحب او ماشاءالله ډېر ښه ډاکټر دی ډېر ډیګرین الحمدلله او ښه په کلاس کې هم ټاپر و تاسو به سره کلیک کې کنه نه زه خو سره نه یم خو دا د چې کله نه کله به راځو او انشاءالله موږ به ورته دعا کوو او هغه ځای کلي نه اوس طریقې وشو دلته انشاءالله نو امید دی چې الله رب العالمین په د دې په لاس باندې ډېر بیمارانو له شفا ورکړي او الله رب العالمین د هر چا بیماریانې ختمې کړي دا چې موږ ټول د خواسته چې دوا تو کې چې الله پاک به دې کې برکت واچي ټول دوا وغواړي دوا وکړي